रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहू कान सिद्दीक़न नबिय्या। इज़ क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या। या अबति ला तअबुदिश-शैतान इन्न-श-शैतान कान लिल-इंसानि अदुव्वन मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। जाअत लिदावतिहिल अस्जारु साजिदतन जाअत लिदावतिहिल अस्जारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। दरूद शरीफ हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। काबिल क़दर इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो द जुमे मुबारक औरज़ दा और दा दुमरा मुबारक औरज़ दा चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पख्पल ज़ुबान अक़दस माने फरमाई अल जुमअतु सय्यदुल अय्याम। जुमा द टोल औरज़ो सरदार दा आओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई कि अल्लाह जल्ल शानुहु ज़मा द उम्मत तपारा द जुमे औरज़ दा द अख्तर गर्दोले दा। द जुमे द मांज़ एहतिमाम द साख्ती न पकारी द जुमे पर सुन्नतों की गुस्ल कूली चिकल इंसान द तकलीफ नहीं हो दे पर सेहत बराबरी न गुस्ल सुन्नत ते दगारंगी खुली कपड़े अचोल खुशबू लगोल और द टोल न ज़रूरी खबरा प वक्त बानी जुम्मा ततलल। खो अल्लाह जल्ल शानुहु दे ज़मंग पे हाल बांध रहम की दियवी रज़ना बलिला द बलिना बलिला द दिन नबी परवाही दा
او د قرآن او د حدیث نه خلق ماړه شوي دي د دنیا اوږي دي او د دین ماړه دي قرآن او حدیث دا مونږ خپل ضرورت نه ګڼو زما عزتمندو ما ستاسو مخکې د الله د کتاب نه د سورت مریم یو څو آیاتونه تلاوت کړه اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اے پیغمبرہ پا قرآن کے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام تذکرہ کا انہو کان صدیقاً بے شک ابراہیم علیہ السلام رشتینه ہو دا اللہ سره دا محبت چه کم دعوے کڑے وا اگا دعوی کی رشتینه ہو نو ابراہیم علیہ السلام رشتینه ہو چه کم دعوی دا محبت اللہ سره کڑے وا آغا دعوی کی رشتے نے ہو سنگ رشتے نے ہو اللہ رب العزت اغختا دا ابراہیم علیہ السلام نے مطالبہ اکڑا وطن پریدا نو ابراہیم علیہ السلام وطن پرے خودو شام پرے خودو بیا اللہ غختا اللہ مطالبہ اکڑا چھے ابراہیمہ دا خپل خزا او دا خپل بچے دا پیو شاڑا کے پریدا ابراہیم علیہ السلام پری خدا خزا و بچے پشاڑا کے پرے خودو اللہ غختا وے ابراہیم علیہ السلام دا دے بچی پا مرے چاڑا کے دا ذبح کا ابراہیم علیہ السلام اخودا دزوی پا مرے بانے چاڑا کی خدا اللہ اغختا وے ابراہیمہ زماد دن دا پارا اورتا ہو دانگا اورتے ہو دانگا کلچ اللہ مطالبہ کر ابراہیم دا سے اوکا نو ابراہیم علیہ السلام کر کے دکھایا ویکڑو وی خدا نو اللہ فرمائل انہو کان صدیقاً بے شک ابراہیم علیہ السلام رشتی نے ہو نبیہ او دا اللہ پیغمبر ہو اذ قال لی ابیہ اے پیغمبر اخفل امت تاغا وخیات کا چکل ابراہیم علیہ السلام اخفل پلار تو ہوئے یا ابتی اے زما پلارا لما تعبدو تو ولی عبادت کی ما لا یسمعو دا آغا سیزنو چاگا اور دل نشکو لے تو بتانے عبادت ولی کی لا یسمعو ساورینا ولا یبصرو او نسگوری
ولا یغنی عنک شیئا او تانا یو تکلیف نشی لرے کولے دا تا چی چالا سر لگے دا تا چی دا چا عبادت کے نو دے نا قتل کولی شی نوری دل کولی شی او نتانا یو تکلیف لرے کولی شی لا یسمعو اور دل نہ گئی ولا یبصرو قتل نہ گئی ولا یغنی عنک شیئا او تانا لرے کولے نشی سا تانا سنشی لرے کولے نہ قتل گئی نہ اوریدل گئی نہ تانا سے لرے کولے شی نہ تانا فیدہ در کولی شی لا ینفع ولا یضر نہ فیدہ در کولی شی کہ عبادت کے فیدہ نشی در کولے عبادت دینے کے نقصان نشی در کولے بیا ورطوئی یا ابتی اے زما پلارا انی قد جاءنی من العلم بے شک اللہ مال یو علم را کرے دی مال اللہ یودا سے علم را کرے دی مالم یعدکا چھتا لینا ادھر کرے مالا چھ اللہ کم علم را کرے دی اگا علم اتالا ندے ادھر کرے نسو کا فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا زما اتباع کا زما تابداریو کا اہدک صراطا سویا زبر سیدھ لا رخیم زبر پسید لا روان کم دا سکے دبوتان عبادت کی فاتبعنی زما اتباع کا زما تابداریو کا اہدک صراطا سویا بیاوت فرمائی تے نصیحتن تا گورے یا ابت لا تعبد الشیطان اے زما پلارا شیطان عبادت مکا تو شیطان مرگتیا مکوا ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان دا اللہ نافرمان دے دا اللہ نافرمانی کرے دا نو کلچ دے دا اللہ نافرمان دے تا بخپل نافرمانے بانے دا اللہ مخالف کئی ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان دا اللہ نہ فرمانا دے زمان دا کتابوں نے لکھی خبر غگونہ کلو کے وہ رہے وہ یری گا دا حقا چانا چھ سوک دا اللہ نہ نہیں یری گی کم انسان دا اللہ نہ نہیں یری گی آگا نہ یرا کوا کم انسان دا اللہ نہ یری گی دا آگا نہ میں یری گا نو شیطان دا اللہ نہ دے رہے دلے دا اللہ مخالفت کرے دی نو تو شیطان مگرتے ہیں مگر بیا ورطا ہوئی یا ابتی اے زما پلارا اے زما پلارا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن زیریگم ما سر دا غم دے دا یر دا چھ تا تب ارسیگی عذاب دا اللہ رب العزت دا طرفنا انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن زیریگم چھ تا تب اللہ طرفنا عذاب ارسی فتکون للشیطان ولیہ نتبہ دا شیطان دوست شی شیطان دوستانا پریدا پلار ورطسوئی پلار ورطوئی لَإِن لَمْ تَنْتَهِ یا ابراہیم اے ابراہیم اگر دی خبرنا من نشوی دا خبر دے پرے نخو دے لَأَرْجُمَنَّكَ نزبتا سنگسار کم پکانو بدی علم پکانو کے بدی رجم سنگسار توئی دا زمون دا شریعت مسئلہ دا
اوس خو شریعت نشته دی شریعت شته نشته شریعت نشته کم دی ما کې شته تا کې شته شریعت کم دی نه ملک شته نه ما کې شته نه تا کې شته د خپل ضمیر او د خپل نفس اتباع ده تابعداري ده شریعت کم دی ابي ذکر مولوی صاحب د الله قبر دونه نه کې هغه شریعت دا خو د چونی زیارت ته صرف سلام به ورته کې د شریعت قانون د شریعت نظام د شریعت حلیه د شریعت کپڑی د شریعت مخ نه زما بدی شي مسلمان ما شریعت نشتا شریعت وی چې شریعت وی کلا او په یو شادي شده خزی باندې او یو شادي شده سړی باندې د زنا ثبوت راغی نو شریعت دا دی چې الزانیة والزانی زناکار سړی زناکار خزا فرجموهما سنگسار کې پکاڼي ولې شریعت هغه د پاره ترتیب مقرر کړی دی قاضی جج او ججانم ټول پیسہ ورکاوه پاکستان کې پیسہ ورکاوه سرستر غده دا اسم نشتا قانون دا صرف د غریب د پاره دی مالدار د پاره قانون نشته شریعت خو نشتا نو شریعت حد مقرر کړی دی قاضی با یو سړی باندې یو خزه باندې څلور کسان گواهان برابر شو د زنا اب سنگساری اوس خلق سوی د نوې رڼا خلق وای دا سنگسار چې کم دی دا ظلم دی دا ظلم دی پدې غوګونه مې اوریدلې دي خلک وای پکانو وشتل د سړی او هغه پکانو کې خخوله دا ظلم دی ما تاسو نه تاسو کوم یو سړی قرآن او حدیث ته ظلم وي دی مسلمان دی سړی قرآن ته ظلم وای د پیغمبر طریقې ته ظلم وای یو زنانه راغلی د نبی له سلام په زندګۍ کې او یو سړی راغلی دی په خپل په ځان اقرار کړي قربان ما زنا کړی په خپل اقرار کړی نبی علیہ السلام د شریعت مطابق دوړو لا سزا ورکړی دا د پیغمبر علیہ السلام نه رستو عمر فاروق رضی الله عنه خپل زوی لا سزا ورکړی دا واقع خو تاسو اورېدلې ده عمر فاروق رضی الله په خپل دور خلافت کې ازالۃ الخفا کې شاه ولی الله رحمت الله علیه لیکلی دي ازالۃ الخفا ما سره نشتا خو اوریدلی مې دي شاه ولی الله رحمت الله علیه ازالۃ الخفا کې لیکي عمر فاروق هو کور ته زوی راغی زوی کور کې ناس روټه خوړه باغ کې ناس یو خزر رااله یا عمره تعال دیکھو راشه عمر فاروق ورمنډه دروازې ته ورغی بیبي خیر شه وی عمر په دې مې پوهېږه چې دا کم قرآن ته وی چې دا د مسلمان د زندګۍ قانون دی نو دا یوازې مونږ دپاره دی او که تاسو دپاره هم دی هغه ته بیبي د الله په کلام کې او د الله په قانون کې فرق نی امیر او غریب دپاره یو شان وي وی ښځه نو دا ما سره غیږ کې ماشوم دی دا ستا زوی ابو شهمه ما سره زنا کړی او دا د هغې نه پیدا یې دا واله دا ستا امانت دی ما سره عمر فاروق وویل بیبي ماشوم واله ځه کور ته ځه کور ته راغی زوی روټۍ خوړه عمر صاحب جلال کې دی زوی ورته وایي دا جي ولې داسې غوسه غوسه وی بچې روټۍ وخوره روټۍ وخوره کیدای شي زما په کور کې دا ستا اخري روټۍ شي کیدای شي دا ستا اخري روټۍ شي کور نه روټۍ وخوړه بار ویسته مسجد نبوي ته راوسته مسجد نبوي دا عدالتو په دې کې به فیصلې کیدي صحابه راغونډ کړو وی صحابه راشي
نن زما په کور باندې راغلی ده، نن زما زوی زنا کړې ده او زه پې د قرآن د حدیث د قرآن مطابق پې د الله حکم نافذ کوم. څه چل دی؟ وی دغسې چل دی. صحابو مینتونه شروع کړه، مینتونه شروع کړه. وی عمره ستا د زوی قرآن ډېر ښایسته وی، ډېر ښکلی د قرآن قاري دی، د ده په ځای دا سزا مونږ له راکړه، مونږ له سزا راکړه. غیر شادی شده چې زنا وکړي اتیا کوړي دي، دره سزا مونږ له راکړه. عمر صاحب ورته وایي دا زما د رب قانون نه دی. زما رب وایي لا تزر وازرة وزر اخرى. الله فرمایي د یو سزا به بل ته نه میلاویږي. ګناه ده کړې ده، سزا به ده ته میلاویږي. جلاد راو ورته ویې لګا که زما د زوی زما په مخ کې په کوړو باندې لګاو کا. صحابه ولاړ دي جاړي. 50-50 کوړې چې ابو شهمه ولګېده، د عمر صاحب ته ابو اوبه راله راکا، اوبه راکا. ته عمر صاحب ورته بچي ستا د یو یو وایي نه زما د زړه نه وینې جدا کېږي، لیکن یو طرف ته زوی دی، یو طرف ته د زوی محبت دی او بل طرف د الله حکم دی. به د الله حکم پوره کوم. ما چرته په سزا کې چاله اوبه نه دی ورکړي، سزا کې ما چاله اوبه نه دی ورکړي. که ولګېدې او بد شوي نو اوبه به وڅښې، او که نه په دې کوړو کې وفات شوي نو ستا اوبه به د پیغمبر علیه السلام د لاسه په حوض کوثر باندې وي، اوبه به هلته څکې بیا. اتیایمه کوړه چې لګېده ابو شهمه را پرېوته. انا لله و انا الیه راجعون. صحابو ته یې ځئ کورونو ته، صرف په دې مې ګواه کولې چې د قیامت په ورځ باندې دا ووایي د الله په دربار کې چې الله تا چې کوم قرآن رالیږلی و، پیغمبر علیه السلام چې کوم قانون راوړی و، هغې باندې عمر داسې فرق عمل وکړه چې کله یې په کور راله نو ام اسره ونه کړه. شریعت کم دی، قرآن کم دی، بس چل ول دی. شریعت سره، قرآن سره، حدیث سره چل ول دی، دوکه ده. شریعت کم دی. ته چاته ویلی شي ته لاړ شه د امریکې ته لاړ شه، برطانیې ته لاړ شه، انګریز ته ووایه زه مسلمان یم زما غوندې شه. ویلی شي چاته په ایمان یې وایي تاسو ورته څوک، زه ورته نه شم ویلی چې زما غوندې شه. زما عزتمندو ابراهیم علیه السلام الله امتحانات وکړه، د امتحاناتو وروسته الله ورته آواز وکړ یا ابراهیم واتخذ الله ابراهیم خلیلا. ابراهیم ما په دوستانه اونیو، دی زما دوست دی، زما دوست دی. واتخذ الله ابراهیم خلیلا یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك. نو الله وی واذکر فی الکتاب ابراهیم، محبوب خپل قرآن کی ابراہیم یاد کا انہو کان صدیقا نبیا. زما عزت مندو یادو ساتے مڑ بیم سبا دا خبری با یاد ساتے چی قرآن و حدیث شریعت کے دا دنیا میں گٹا دا دا آخرت ہم گٹا دا. قرآن حدیث شریعت نہ ہٹ کر زندگی تیرول دا دنیا میں نقصان دے دا آخرت ہم نقصان دے. اللہ دے موت و نقصان نہ بچ کے. زما عزت مندو حالات دا سی دی، مسائل دا سی دی. نن زمان پا دی علاقہ پا دی کلی پا دی وطن کی گردم را گردم کم سڑی تا جگورے پریشانی دا، ٹینشن دے، خفگان دے، ہر سڑی پریشان دے. داغی لوی وجہ زمان عزت مندو آگا دادا چھ منگا قرآن حدیث تا اہمیت نشتا. 10 روپے مانا پا دیلار کے پریواتی زل 10 روپے پس پا دیلار زمان غیزی تا گورم کی دیش زمان 10 روپے پرتی ہوئی. حکم مانا دا اللہ حکم مات شو، مانا زمان دا پیغمبر طریقہ ماتی گی، زمان ضرورت پہ درد نرا دی. مسلمان سنگے ماں نو ٹینشن و خفگان دے. خاص کر زمان عزت مندو دی موجودہ دور کی دا گرانے او دا غریبے انتہائی زیاد پریشانی دا ہر سڑی تقریباً پریشان دی. یو وظیفہ دان سرے کے کدا چا مالی مشکلاتی سر زما ز پخپل دی وقت کی لکا دا قرض پا لحاظ بانے ضرورتونا شتا دیو الحمدللہ لکا مستی نشتا یو مستی وی او یو ضرورت وی نو ضرورت دا بارا قرض اغشتل
دا سنت طریقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو سړي چاله قرض ورکړي او هغه له ټیم ورکا او هغه سره هغه ټیم ته ونشوي د ورته مهلت ورکا روزانه د دغمره پیسو د خرج کولو ثواب د په عملنامه کې لیکل کیږي. نو د قرض لپاره د وظیفه ځان سره کې چې کوم انسان قرضداري زه خو الحمدلله کوم تاسو هم جاری ساتئ. ماسخوتن مانځه نه وروستو 11 درود وایي. مانځه والا درود په ټولو درودونو کې بهتر دی. 11 درود وایي او د درود متعلق درته خبره کوم. शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई वही हमने जो पाया जब पाया दरूद से पाया वही मुंग जे समुनती दियो कला तो सब मिलो शवी दी दादा दरूद पर बरकत मिलो शवी दी. दरूद पर खुदल दादा हसरत और द नुकसान सबब दे. नो यऊल जल दरूद वए और बिया 500 जल या मुगनी टके वए या मुगनी या मुगनी या मुगनी या मुगनी 500 जल या मुगनी वए او چې چا قرآن ویلی نو یو لزل سورہ مزمل ہوئے. سورہ مزمل چې کم دی دا ډیر مبارک صورت دی. د عملیاتو په دنیا کې د دې څه عجیبه فضایل دي د سورہ مزمل. نو یو لزل درود او 500 ځل یا مغنی وای اور یو لزل سورہ مزمل او بیا یو لزل درود اول اخر کې یو لزل درود وای او منس کې یا مغنی 500 سورہ مزمل 11 مرتبه. الله جل شانہ با د غیبنا اسباب برابر کې. الله د اسباب محتاج نه دی. الله مسبب الاسباب دی. په اسباب نظر مکوي په مسبب الاسباب باندې نظر کوي. دا یو وظیفه. بعض خلک اکثر خلک داسې چې استاد جی واده مې کړی بچی مې نشته نارینه زنانه نو د نارینه اولاد دپاره د حضرت زکریا علیه السلام دعا ده رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. دا آیات کثرت سره څومره ویلی شي رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین کثرت سره وایه. علامہ ارشد حسن ثاقب سے فرمائی وہ جامع الوظائف کی لکھی کہ کم انسان دا وظیفہ پابندے سره کوي ان قریب الله جل شانه د اولاد ورکوي نارینه اولاد ورکوي. الله ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي. مشکلات د الله د ټول امت آسان کړي. دی وخت چې کوم د مسلمانانو پریشانۍ دي او د غیر خلکو د کافرانو د مسلمانانو پورې خنداګانې دي او چې ته مسلمانې ته ولې پریشانې. نن پاکستان چې کوم دی د دنیا قرضدار دی روزانه قرضداري کیږي. دا کې ټولو لویه وجه دا ده چې مونږه قرآن او حدیث پریښی دی شریعت هم پریښی دی. الله دې زموږ د قرآن او حدیث سره شریعت سره مینه محبت پیدا کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه. سنت کے اللہ مخشالہ